مستوري والمر الله واي الله. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. فان الله وزیری سلامونه را لیږلي او د سلام نه وروسته لیکلی دي چې د نسوارو اچول څنګه دي، حرام دي او که نه دي، او د پرېښودلو طریقه یې څنګه ده، او په نسوارو سره د انسان لمونځ او دعا قبلیږي یا نه قبلیږي. نسوار چونکه له تنباکو څخه جوړیږي، له دې وجهې استعمال هم د تنباکو غوندې فی نفسه مباح او جایز دی، ځکه چې په دې کې نه نشه شته او نه په دې کې مستی شته. علامه ابن عابدین الشامی رحمه الله په رد المحتار کې په 5 جلد کې 296 صفحه کې په کتاب الاشربه کې لیکي: فإنه لم يثبت إسكاره ولا تفطيره ولا إضراره بل ثبت له منافع فهو داخل تحت قاعدة الأصل في الأشياء الإباحة. نه د دې اسکار ثابت دی مستی، نه د دې تفتیر و سستی ثابت دی او نه ضرر ثابت دی، بلکې ځینې نسواریانو د دې نه ډېرې ګټې لیدلې دي. کولی شي چې یو نسواري سره کښېنې هغه نه پوښتنه وکړي. وایي که بعضې خلکو ته تکلیف رسوي، ضرر ور رسوي، لا یلزم منه تحریم علی کل واحد، دې نه خو دا نه لازمېږي دا دې په ټولو باندې حرام شي. خو البته دا خبره په خلاصو غوږونو واورئ، د نسوارو د بدبویي په وجه په جومات کې لمونځ کوونکو ته تکلیف وي او همدارنګه له اصراف او تبذیر سربیره له طبي نقطې نظره هم د صحت مضر دي، نو ځکه نه کولی بهتر دي. که څوک استعمال نه کي نو بهتر دی. علامه محمد کامل طرابلسی په فتاوای کاملیه کې په 286 صفحه کې په کتاب حظر اباحه کې لیکي: وقد حقق المتأخرون من أهل مذهبنا الحنفية، دا حنفیه ثابته کړې چې دا حرام نه دي، انه ليس بحرام وانما في تعاطيه الکراهیه، په اخیستلو ورکولو کې کراهیت دی. خو چې څوک تقوا کوي بهتره دا ده چې هغه نسوار باید استعمال نه کړي. د پرېښودلو طریقه یې ماته نه راځي، ځکه زه نسواري نه یم چې نسوار مې کړی او بیا یې پرېښي وي، او څو ورځې خو مشهوره وه په کوم ځای کې کوم زیارت ووایي هلته خلک ورځي، هغه ډبلۍ هلته د زیارت په قبر باندې اچوي او بیا دعا کوي. نه پوهېږم چې د هغه زیارت نوم یې نسوار بابا ایښی و که ډبلۍ بابا ایښی و، نو یو صفت یې هغه ته هم ورکړی و. ما ته د دې د پرېښودلو طریقه نه ده معلومه. او چې کله تاسو دعا کوئ یا لمونځ کوئ په پاکه خوله باندې الله ته ودرېږئ. نو چې په خولې کې دې نسوار وي او چې دا شنه نسواره مې او د خولې نه دې رابهیږي، ته به څنګه لمونځ وکړې او څنګه به دعا وکړې؟ په پاکه خوله الله ته ودرېږه، په پاکه خوله الله ته لاسونه اوچت کړه. چې شنه نسوار دې اچولي لاړې دې بهیږي، ته به څنګه لمونځ کوې او څنګه به نسوار کوې؟ څه کال یو کس و په حج کې په خولې کې به شنه نسوار واچول، طوافونه به یې کول. ما له دې نسوارو سره به ښه دعا م وکړې او ښه طواف هم وکړې. صرف تاویدل مطلب نه دی، دا هغه ځای دی چې په دې کې د الله رب العزت دعا قبلوي. بس الله رب العزت نه د ټولو لپاره د نیکو اعمالو